سلام له خورشیده تر دې مهاله وروستي خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشرۍ ماڼۍ په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د وروستیو تلفاتو د څېړنې په موخه ارزګان ولایت ته د یو پلاوي له لیږلو خبر ورکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال وایي دغه پلاوی د ولسمشر د حکم پر بنسټ د ولسمشرۍ ماڼۍ د منازعاتو د حل چارو سلاکار اسدالله فلا په مشرۍ ټاکل شوی دی. ویل کېږي له یوې اونۍ راهیسې په خاص ارزګان ولسوالۍ کې جنګ دوام لري او یو شمېر سیمه ییزو خلکو ته د مرګ ژوبلې له اوښتو سربیره ځینې کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته هم اړې شوي دي. د فاریاب د درې ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون نومول شوی مشر ووژل شو. کورنۍ چارو وزارت وایي دغه کس چې قاري یوسف نومیده او په حقیار مشهور و د خواجه سبزپوش، شیرین تګاب او دولت آباد ولسوالیو د پوځي کمیسیون مشر و. 2 ورځې مخکې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې ټپي شوی و او تېره شپه یې ساه ورکړې ده. ویل کېږي نوموړي د دغه ولایت په ډېریو دولت ضد کړنو کې لاس درلود. د سولې عالي شورا وایي چې د مسکو په ناسته کې د دغې شورا غړي ګډون کوي. دغه ناسته د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو د استازو په ګډون په مسکو ښار کې جوړیږي. د سولې عالي شورا ویاند همداراز هیلهمندي ښیي چې دغه ناسته به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر لا ګړندی کړي. ولسمشر غني تېره ورځ د افغان ځواکونو مسؤلینو او یو شمېر منصوبینو ته د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې له امله عالي دولتي مډالونه، نښانونه، رتبې او نغدي مکافات ورکړل. ښاغلي غني په دې مراسمو کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د اعلی سرقمندانۍ په چارو کې د ملي امنیت سلاکار مرستیال ته د غازي وزیر محمد اکبر خان دولتي مډالونه، د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درسیز ته د غازي امان الله خان دولتي نښانونه او د کابل ګارنیزون قمندان ته د غازي میر مسجدي خان دولتي مډال ورکړ. ولسمشر همداراز د امنیتي او دفاعي بنسټونو څه باندې 100 نورو هغو مسؤلینو او منصوبینو ته چې د ولسي جرګې ټاکنو د امنیت خوندیینې په برخه کې له ځانه ښې وړتیاوې ښودلې وې هم دولتي مډالونه ورکړل. ویل کېږي په دې مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال ته د لوی پاسوالۍ او د وسلوال پوځ د اعلی سرقمندانۍ په چارو کې د معاونیت مرستیال او د ملي امنیت شورا دفتر د اطلاعاتو او همغږۍ لوی رئیس تورن جنرال بهادر شاه احمدي ته د ډګر جنرالۍ رتبه هم ورکړې ده. او ولسمشر غني تېر مازدیګر د مرکزي او سویلي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویلز سره وکتل. په دې کتنه کې چې په ګلخاني ماڼۍ کې ترسره شوه دواړو لورو پر چابهار بندر د امریکا د بندیزونو د اغیزو پر څرنګوالي بحث او خبرې وکړې. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې افغان حکومت مخکې هم د چابهار بندر په اړه له امریکا حکومت سره خبرې کړې وې چې د دې بحثونو او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې سره د ولسمشر د تېرې ورځې د بحث پایلې به ډېر ژر له خلکو سره شریکې شي او د افغانستان لپاره به ښې اقتصادي پایلې ولري. په خبرپاڼه کې د دغو بحثونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.